بسم الله الرحمن الرحیم. ورډ پروګرام کې موږ تاسو جدول جوړو. چې جدول جوړول زده کړل په ورډ کې 40-50% د ورډ زده اوس ګارانټي درکوم. نن مې درته ویل تاسو بیا فکر وکړئ به دې خبرې. نو را به شي دلته چې کله دې غشي باندې کلیک ډرا ټیبل دی باندې به کلیک کړئ او تاسو ګورئ دغه ماوس ته چې حرکت کوم پنسل پاس خطکش باندې تاسو وګورئ هغه حرکت کې ښکته پورته حرکت کې د مثال کلیک کوي ځای کې دغه سی با کلیک پرېږدئ نو ماوس به داسې ویس. بیا مثال کولای شي چې داسې عمودي لاینونه یا افقي لاینونه هم پکې جوړوای شئ. خطکش ته ضرورت نشته، په اتومات ډول خپله سمیږي. کولای شئ نیمایي کې دغه رقم تاسې خانې پکې جوړې کړئ. دا یوه طریقه شوه. بله طریقه جمع بټن به ووایئ، شفت به ونیسئ، مساوي به ووایئ، جمع لیکي، منفي رسیب سي ولیکه، بیا جمع، بیا منفي، بیا جمع، بیا منفي. د دې جمع مطلب دغه ده چې په دې ځای باندې به عمودي لاین راځي او په اول او په آخر سر کې به یې جمع وي. انټر بټن به پسې وکړئ، ووایئ ټیپ بټن به پسې ونیسئ، څومره چې زیاته اضافه کېږي. روح الله اول خو ته باندې وزو د هزار هلته بالټي ته واچوه، هغه کې مخامخ په هغه کې ایښي وي ښه. او تاک څه دی هغه اشپزخانه حساسیت سره لرم له هغه سره زاوله سره پازابېږم هسې ورته پازابېم که داسې خاص خبره نه وي. ټیپ بټن بله طریقې څنګه د جمع ووایه ټیپ بټن یو وارې یا دوه وارې، بیا هم دغه ډول باندې او بیا هم په همدې ډول څنګه چې انټر کې ټیپ بټن پسې ونیسې جوړېږي ټیبل. چې کله ټیبل جوړ که د افقي لاین چې کومه ده دلته ورته کلیک کوي یو انتخابېږي او عمودي لاینونه پاس نه داسې کلیک که دغه شی چې کله راشي انتخابېږي. دې ته وایي د عمودي لاین ته وایي کالم، COLUMN کالم، او جمع صرف اس به سره اضافه کړي. او بل چې دا افقي لاین ته وایي رو او د جمع لپاره اس روز دې ته رو وایي. ټول ټیبل هم که چېرته انتخابوو په دې بټن باندې به کلیک کړئ. بیا دلته راځو دې کې کوم لاین غواړي کوم نه غواړي، څومره دی چې انتخاب کړی وي دې نه یې لرې کولی شي ښکارولی شي. لاندې لاین در لرې که د انتخاب نه که نه ټاپ بارډر، لیفټ بارډر در لرې کول غواړي که رایټ بارډر لرې کول غواړي. نو بارډر یو هم نه غواړم. نو بارډر چې کله انتخاب کې اوس جدول شته خو معلومات نه کېږي د خانې کوم کوم ځای کې دي. نو را به شل دې ځایه ویو ګریډ لاینز فرضي لاینونه په دې کې د فرض کړه چې لیکل کول ته اوس اندازه لګېږي چې دغه فرضي لاینونه تر کوم ځای دي. دا چاپ کېږي نه، کنټرول پی پرنټ کې وګوره دا لاینونه نه چاپ کېږي. چې کله ته آل بارډرز انتخاب کې کنټرول پی بیا ووایه پرنټ ته لاړ شه دا لاینونه چاپ کېږي بارډر. بیا په دې کې ته کولی شي چې آوټ سایډ بارډر لرې کړې یا انساید بارډرز لري کې. هاریزنټل افقي بارډر تر ختمې کا یا عمودي تر ختمې کا. یا د بل ورځ نو راغلي یو څو کسان که نه خانې پسې قید کا په داسې لاین که په داسې لاین. د دې نه پس چې کوم دا هاریزنټل لاین کله کله موږ او تاسې لیکل وکړو بیا یو خط کش کوو په صفحې ورکې دا به څنګه کش کوو. دلته چې کوم د را به شي په دې به کلیک کړي یا هاریزنټل لاین دا یو لاین شو. دا خو له هغه ځای و. منفي به درې وارې ووایه انټر به یې کړي دا بل لاین شو. شفت به ونیسئ منفي به درې وارې ووایه انټر به یې کړي. مساوي به درې وارې ووایه انټر به یې کړي. شفت به ونیسئ اته به درې وارې ووایه انټر به یې کړي. شفت به ونیسئ درې به درې وارې ووایه انټر به یې کړي. شفت به ونیسئ د یوه سره په څنګ کې چپ طرف ته یو بټن ده دا به درې وارې ووایه انټر به یې کړي. زیګ زیګ لاین درته جوړوي. اوږد ډوله لاین مې درته وښود چې هر یو لاین تاسو ډرا کوو ډایرکټلی دې ځای ډرا کولی شئ. بیرته راځم ټیبل ته. په ټیبل کې ګورو چې بل شي پاتې دي. ښکته بارډرز اینډ شیډینګ ټول انتخاب کوي. لا شل دې ځای 2003 او ورډ کې چې کومه ده بارډر یې په دې ډول یو بارډر هم نه غواړم دلته ګورې معلومېږي. آوټ سایډ بارډر آل بارډرز دغه یو کې لږ فرق ماته ښکاري دا غیر چاپېره لکه چې بل ډول بارډر ده. همدغه رقم پاس بارډر ختم کا، مینس کې ختم کا، عمودي ختم کا، مینس کې افقي ختم کا وغیره وغیره. داسې خانې قید کا یا دغسې قید کا. خو دلته مهم کار چې کوم ده هغه ده لاین ډبل والی زیات کا.
all borders نه انتخاب کې کني بیا کار نه کوي. هم دا رقم د دې لاین کلر چې کوم دا هغه هم تاسو بدلولای شئ چې هر رنگ تاسو ورته انتخاب او د دې لاین سټایل هم تاسو بدلولای شئ. دلته براشي بل سټایل ورته انتخاب کړئ. فکر هم دورته پس له دې نه چې کومه ده په دې کې تاسو کولای شئ اکثر موږ تاسو د اول رو ته شیډینګ ورکو د دې زم شیډینګ ورکولای شئ. خو شیډینګ تاسو له دې زم ورکولای شئ. پیج بارډر ته بیا مخ ته راځو لی اوټ کې دا خو دلته راځو دغه تور شیډینګ انتخاب ده کنه خو دې کې تاسو سټایل هم اپلای کولای شئ. سټایل ته بیا کلر انتخاب کړئ سپین فرض دغه جعلي سټایل چې کوم تاسو له دې ځای انتخابولای شئ له بل ځای نه شئ کولای. دلته که نه غواړئ له دې ځای شیډینګ څنګه کوئ نو کلر کوئ ختم. بیا راځم یو ټیبل جوړوم انټر دلته ورته لیکم نیم دلته لیکم مارکس نمرې او دلته لیکم پوزیشن درجه بندي به سره کوم یو څو نومونه لیکم علي ولی خیالي خالی به ته صحیح ده عقل نه خالی او غني دته د بیل ګیټس خبره خوند ورکړای ده خدای باندې چې په مخ ورسي زمونږ د بدل کې چورتي چې هغه سوچ کو هغه ته سوچ کله راځي علي ولی خیالي غني سخي جعلي نه د سیورګ خیر از دلته علي فرض کا 1400 نمبرې وړي دي 1200 دمره ولی وړي دي دا ولی ده نو خیالي نه کوم نمبرې هم خیالي وړي دي دا خو بیا غومره او غني چې دا په نمبرو کې غني ده 1400 خلک وي درې ته شي او سخی ده داسې نه وي سخی ده نه مسکین ده ښه اوس راځو د دې سارټ وایو سارټ دی بټن نوم د دې باندې کلیک کوو او چې نوم باندې ترتیب یې ښه لغت معنا د لیکلې د ډکشنري سټایل ته اړه درته وایي چې په دې نیم کالم کې تا ټیکسټ حروف د کې لیکلي دا په اسندنګ آرډر کې ترتیب کوم که په ډیسندنګ آرډر کې اسندنګ د اے نه تر زد ډیسندنګ د زد نه د طرف ته ترتیب څنګه چې اوکې کې نمونه تاسو ګورئ اے د بی جی د اخره کې ډبلیو ده زبرته انډو کوم بیا راځو ورته داسې کار وکړه چې ته ماته په نمبرو باندې ترتیب کا ای په دې کالم کې تا نمبر عدد د کې لیکلای ده صحیح ده که اسندنګ د کم نه زیاتو طرف ته ترتیب وغواړئ که ډیسندنګ زیاتو نه کم طرف ته تم چې همدغه بیا تاسو کولای شئ چې که چېرته دوه کسان نمرې یو رقم وي دین بای بیا چی بیا بازاری باندې بازاری کالم لري بیا هغه ته ډیسندنګ انتخاب کړئ او اوکې به کړئ غني ولی نمبرو ته فکر ده دلته اوس لیکئ 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 کولی چې ناکام ته درجه ورنه کړئ خالی کوم یو داسې نه چې خالي هغه ته درجه ورکړئ یو نمرې نه وي ناکامي هغه باید خالی پاتې شي که نه حجره تاسې درجه ورکړي ښه نو دغه د سیستم په دې څه اوس راځو موږ او تاسې سټایلونه ته موږ او تاسې کله هم چې لیکل کوو نو موضوع لږ غټه لیکو او هغو لپاره تیار سټایلونه شته مختلف سټایلونه دي د ټایټل دا مختلف نور دي خو ټول زیات استعمالي هغه هډینګ سټایل نه دي چې ډېر اپشن بغیر له هډینګ سټایل نه کار هم نه کوي مخته تاسو ته به اندازه مولګي دې باندې کلیک کولای شي بل موضوع دلته ولیکئ کابل او دته فرض کړئ هډینګ ټو سټایل ورکړئ په دې کې بیا فرض کړئ تاسو دغه لیکل وکړئ بل موضوع د فرض کړئ موږ تاسو سره پکتیا او دې د دې هډینګ ټو سټایل ورک
او دغه لیکل کې وکړه. بله موضوع فرض که زه خپل یو سټایل جوړوم یا خپل سټایل جوړول نه مخکې دا ځای کې زه خوست لیکم خو دغه سټایلونه نه استعمالوم. نور چېرته دي دو کې دې خوښ نه شو دغه به شي اپلای سټایلز ته دلته بیخي ډېر دي. دومره ډیپ کې یا ورته انتخاب کړئ شي ټیبل مې بل سټایل درکوم د فکر هم درته بل یو سټایل دا مې دا انډو که زه به دغه بیرته هیډینګ ټو سټایل په اپلای کړم. او که په خپله هم کوم سټایل جوړاو فرض که لوګر لپاره خپل یو سټایل جوړو دغه به ته انتخاب کړي چې انتخاب دی که لیکل بولډ کړئ ټالیک کړئ رنګ یې بدلئ سایز یې زیاتئ او شیډینګ ویډینګ وغیره چې ورکړئ نه ورکړئ هغه تا پورې نور اړه لري. اوس ته غواړې چې ښکته مثال دغه ځای کې دې څه لیکل وکړه خو دا موضوع چې کومه ده دغه سټایل خو ما سیو نه کړه که نه انتخاب به یې کړې سټایل سیو کولو لپاره به د هغه شي باندې کلیک کړي کریټ ا سټایل او نوم به ورکړي فرض کا خالي سټایل ما دې را فکر کړه او اوکې به یې فرض کا خالي سټایل د بلې موضوع ته ورکړي کوم ځای خالی به ورته ولیکم فرض که دا موضوع ده دې ته هم دغه رقم سټایل ورکول غواړو نو دې کې هم فرض که دومره لیکل شته یو پیراګراف بیخي نه د خالي ښار یو پیراګراف لیکل شته دې ته غواړي دغه سټایل ورکړل ته به راشي دغه د سټایل په کلیک تیار د سټایل جوړ ده صرف په کلیک کوه مطلب دا مې دې لپاره درته ویلې ته به یو ډیزاین سټایل خپله جوړ کړي غواړي چې هغه استعمال نه کړي هغه نور تیار جوړ شوي ته په خپل سټایل یې استعمالوي نو دې ځای کولی شي چې استعمال کړي. اوس راځم غواړم چې دغه سټایل تر ختم کړم لرې که خالي سټایل به خالي به چي سټایل به چي دغه رقم خالي م پرېمښود دې به راشي دې کې به کلیک کړې ته هم دې ته مې هیډینګ ټو سټایل ورکړم ولې مې دا داسې کړ دلته یو موضوع ده دا خو سټایل نه خو که چېرته هم بیخي تر ختماوه فارمیټینګ که نه نو هغه سټایل به انتخاب کوئ او کلیر فارمیټینګ د دې ځایه یا دلته هم شته ده انډ بیا راځم فایند ته ورته چې پیدا که په دې متن کې یو ډېره لیکلې که نه یو پیدا که دا لیکل لږ ډېر زیات دي د دې وجې نښې کوي دغه ځای کې یو درته ښیي چې کله لیکل ډېر زیات شو دا خو تکراري لیکل د یو ډېر وارې پکې لیکلې ده د دې وجې نه درته ښیي زه به لاړ شم لږ به د لیکل کم کړم 3 مخه دي 2 مخه ته بیا ورسم بیا مو نښوده بیا به پور شو پروا نه کوي ته مې درته بند که فایند باندې بیا کلیک که ورته چې ما ته پیدا که ته یو هلته فکر درته یا بیا اوس درته ښیي هلته انتخابېږي هم دې سره هم کولی شي تاسې مخته وروسته لاړ شئ که یې چې نه ریزلټس نه پیجز کوم مخکې لیدل غواړي اول که دویم هیډینګز دلته مې هیډینګ سټایل ورکړی و که نه که هیډینګ سټایل ورنه کړي بیا دا آپشن کار نه کوي هیډینګز باندې به کلیک کړي په افغانستان موضوع کې کابل که نه پکتیا خوست خالي خو ما سیم تر لري او ایډوانس فایند کې کار ډېر ده صحیح ده که وایې ښه ده بس ده کورنۍ وظیفه د ورډ اوله کورنۍ وظیفه ډیډلاین یې دا د راتلونکې جمعې ورځ شپه د شپې 12 بجې جمعې ورځ د 13 پروا نه کوي تر هغه وخته پورې باید راورسېږي کورنۍ وظیفه که ونه رسېده نو پوه شئ چې 15 ورځې نه منفي شوې تیارې ښه په ایمیل کې به راولېږي پوه یم کم لږ نقل به درکړم اول به داسې کار وکړئ کله هم چې تاسې دغه تذکره جوړوي زړه تذکره ښه 2 ډوله تذکرې دي یو بیخي 3 ډوله یو بیخي ځای دي پاسپورټ پر کوم هغه نه طالبانو د وخت تذکرې څه دي او تاسې بل دغه لارې هغه جوړه کړئ یو دغه اوسنۍ ده چېرته به یو چا نه راواخله که نه عکس تر واخله ویې ګوره میا خو به دي نو تاسو چې کله هم تذکره جوړوله اول خو به ټول نه مخکې تاسو څنګه چل وکئ
رائټ لیفټ ځکه چې پښتو دري موږ تاسو له هي طرف لیکو کنه دا به انتخاب کړئ بیا به څو اورینټر وای ځکه چې پاس لیکل وی کنه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت وغیرہ وغیرہ کته چې لاړې لګ دغه وروسته به راشي او له دې لارې به جوړ کړي کله بل لار نه چا جوړ کړي ماته اندازه لګيږي بل لار هم شته دغه لارې به تاسو ټیبل جوړوي بس دا به داسې جوړ کړئ چې جوړم که دا خو ما غلاین سټایل بدل کړئ ښه تاسو به سټایل ورته بدلوئ لانه اول داسې کار وکړئ ښه جدول اول ټول مکمل کړئ اول لیکل کې ونه کوي د شنو دی خانم جوړ کړی ورته لیکل نوم فلانه پلان نوم فلانه اخر کې به ستونزه د جوړیږي چې کله ټول جدول مکمل ک تکمیل هم کې دغه وروسته به لیکل کې وکړي پاتې شو دغه پاس لیکل هغه هم بیا کوي کې آکس راخستل تر څو چې تاسو د جدول جوړوي آکس ته ورسېدلی یو چې آکس څنګه راخستل کی کوم ستونزه وب کې صرف تل سره راوړي په فلش کې دلته دیو بس شریکه کې حافظ الله پیږي کا حافظ الله مخکې ما سره ویره د تکړه ده بایدار د دې په پیګ دی کومک د سره کې کوم ځای باندې په دې کې خم مشال کولای زم کومک په دې کور دی وظیفه کې سره کو خو په خپل یو کوي چا که چیرته نقل راوړ دغه نو تر کټ کیږي مثال څه نومېږي حضرت الله فرض کا جوړ کړی دا تر کاپی کې خالی صاحب نو بیا به دا نه منل کیږي او دې سره د تاسو دوه نمبر کټ کیږي ښه چا چې کاپی کړی دی هم تر کړی نه ټول